پاچا او غریب عسکر لنډه کیسه. د ژمي په یوه یخه شپه کې پاچا د قصر څخه د باندې راووت او د باندې یو غریب عسکر چې پهرهدار و پر زاړو شلیدلو جامو کې له یخنۍ څخه رګېده ولیده. پاچا ورته وویل زه به تا ته ګرمې جامې راوړم چې تود سې. عسکر هم ډېر خوشحاله شو. پاچا چې کله قصر ته ولاړ غریب عسکر یې له یاده ووته. سهار د قصر مخ ته مړ عسکر وموندل شو او ورسره یو لیک هم و چې لیکلي وه: پاچا صاحب ما تر دې ډېرې یخ شپې تېرې کړې دي، خو نن شپه هغه تمه او هیلې له لاسه چې تا راته پیدا کړه ښایي یخني مې ووژني.